سلامونه ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې د جرمني ژبې د اسمي قضیې په څلورم حالت یعنی ګینیټیو باندې خبرې کوو. ګینیټیو د B1 د کچې له ګرامرو څخه ده چې په ورځنۍ محاوره کې دومره ډیر نه استفاده کیږي، خو په لیکنه کې په کتابو، مجله او اخبارونو دیو کې ګینیټیو ډیره کارونه لري. داسې ګینیټیو څه شی ده، آرټیکلونه کوم دي، چیرته او څنګه کارول کیږي، له الف تر یانې په همدغه خپرونه کې ټول زده کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرته په خیر راغلی. ګینیټیو یا د مالکیت حالت. موږ په تیرو خپرونو کې نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو حالتونه تشریح کړي ول. که چیرې تاسو په دغه برخو کې ستونزه لرئ او یا غواړئ چې دا برخې تکرار کړئ، نو د دغه خپرونو لینکونه لاندې د ډسکریپشن په برخه کې درته ږدمه، تاسو کولی شئ هلته یې وګورئ. ګینیټیو څه شی ده؟ کله چې یو نوم د بل نوم د مالک په توګه راشي، ګینیټیو حالت کارولی سو. په څه معنا؟ دې بیلګې ته پام وکړئ. د موبایل صفحه ماته ده. په دغه جمله کې موږ دوه دانې نومونه لرو، یو موبایل او بل صفحه. دغه صفحه د موبایل مربوط کیږي، د موبایل صفحه. نو موبایل په یو ډول مالک ده دغه صفحې. دغه ته موږ وایو ګینیټیو. په آلماني ژبه کې دا داسې کیږي: Der Bildschirm des Handys ist kaputt. Der Bildschirm صفحه des Handys د موبایل ist kaputt ماته ده. Das Handy چې موبایل ته وایي، په ګینیټیو کې des Handys څه وایي. هم یې آرټیکل تغییر کړی او هم د نوم په آخره کې یو اس ور اضافه شوی. دغه حالت ته وایي ګینیټیو حالت. درځئ چې لومړی آرټیکلونه د ګینیټیو وګورو، بیا به نور مثالونه سره کار کوو. د نومیناتیو آرټیکلونه په نارینه، ښځینه، خنثی او جمع حالت کې ټول تاسو ته معلوم دي. der، die، das، die، همداسې ein، eine. په ګینیټیو کې der des ته تبدیلیږي، des. das هم des ته تبدیلیږي. die der ته تبدیلیږي او د جمع die هم der ته تبدیلیږي. unbestimmte Artikel کې ein eines ته تبدیلیږي. د خنثی نوم ein هم eines ته تبدیلیږي. د ښځینه نومونو eine eine ته تبدیلیږي، ا اخلي اخر کې. او unbestimmte Artikel موږ په جمع حالت کې نه لرو. نارینه او خنثی نومونه د نوم په آخره کې یو اس یا اس هم اخلي. داسې کوم نومونه اس اخلي او کوم نومونه اس اخلي، د ویډیو په آخره کې مې ټول درته تشریح کړي، نو ویډیو تر اخره حتما وګورئ. ګینیټیو ډیر سخته نه ده. که تاسو دقت وکړئ، نارینه او خنثی نومونه اس اخلي، des، eines، او د نوم آخره کې اس یا اس اضافه کیږي. او ښځینه او جمع نومونه اخلي، der، eine. درځئ چې مثالونه وګورو. په دې مثالونو کې دوه دانې نومه دي. دغه نومونه موږ د ګینیټیو په حالت کې سره یوځای کوو. die Farbe، der Stift. die Farbe رنګ ته وایي، der Stift قلم ته. څنګه وایو؟ د قلم رنګ. die Farbe des Stiftes. der Stift یو نارینه نوم ده، der des ته تبدیلیږي او د نوم په آخره کې یو اس اخلي. دوم بیلګه ده die Tür، das Auto. دروازه او موټر. څنګه وایو؟ د موټر دروازه. die Tür des Autos. die Tür des Autos. das Auto یو خنثی نوم ده، آرټیکل des کیږي او آخر کې یو دانه اس اخلي. das Fahrrad، die Frau. das Fahrrad بایسکل ته وایي، die Frau ښځې ته. څنګه وایو؟ د ښځې بایسکل. das Fahrrad der Frau. die Frau ښځینه نوم ده، په ګینیټیو کې آرټیکل der ته تبدیلیږي او نوم کې څه تغییر نه راځي.
اس یا اس نه اخلي. das Zimmer کوټې ته وایي. die Kinder ماشومانو ته وایي. جمع نوم ده. څنګه وایو د ماشومانو کوټه؟ das Zimmer der Kinder. د ماشومانو کوټه. die Kinder یو جمع نوم ده، په ګینیټیف کې der Kinder ته تبدیلیږي. همدارنګه das Fahrrad ein Mann کیږي das Fahrrad eines Mannes. Der Hund mein Nachbar. mein Nachbar دی ما همسایه. د ein په څیر ماینم اس اخلي. der Hund meines Nachbarn. Nachbarn بیا د اس په ځای یو ان اخیستی. دا یو استثنایی حالت ده. آخر کې درته وایم چې کوم نومونه ان اخلي. Die Schule deine Tochter. مکتب ستا لور. څنګه وایو ستا د لور مکتب؟ Die Schule deiner Tochter. Die Schule deiner Tochter. Das Auto seiner Eltern. Das Auto کیږي موټر. seine Eltern د هغه والدین. څنګه وایو د هغې د والدینو موټر؟ das Auto seiner Eltern. Eltern یو جمع نوم ده. seine Eltern کیږي seiner Eltern. اخلي. ځینې نومونه لکه احمد، ظریف، علي، همدارنګه افغانستان دا خاص نومونه دي. دې ته ایګن نامن وایي. خاص نومونه آرټیکل نه لري. د دې ګینیټیف په دې ډول سره جوړیږي. دوه نومه لرو das Auto او احمد. څنګه ووایو د احمد موټر؟ دا خاص نوم په آخره کې یو اس اخلي. Ahmads Auto. Ahmads Auto. د das Auto آرټیکل هم لري کیږي. Ahmads Auto. بل مثال der Laptop Hania. څنګه وایو د هانیا لپټاپ؟ Hanias Laptop. یا die nationale Hymne Afghanistan. die nationale Hymne سرود ملی ته وایي. ملی سرود. څنګه وایو د افغانستان ملی سرود؟ Afghanistans National Hymne. Afghanistans National Hymne. افغانستان په آخر کې یو اس اخیستی. اوس راځو دې ته چې ګینیټیف چیرته کارول کیږي. wo kann man den Genitiv verwenden؟ لومړی موږ وویلې کله چې یو نوم د مالکیت حالت کې وي ګینیټیف کارول کیږي، چې مخکې مو مثالونه او هر څه کار کړل. دویم د ویسن په ځواب کې هم ګینیټیف کارول کیږي. دریم حالت د ځینو خاصو پریپوزیشنونو څخه وروسته هم ګینیټیف کارول کیږي. د ویسن په ځواب کې څنګه ګینیټیف کارول کیږي؟ ویسن یو پښتنیزه کلمه ده چې د چی شي یا د چا معنا ورکوي. د بیلګې په ډول wessen Bildschirm ist kaputt. wessen Bildschirm ist kaputt. د چی شي صفحه ماته ده. جواب کې څه وایو؟ جواب کې ګینیټیف حالت کارو. نه وایو das Handy. فکر وکړئ د موبایل صفحه ماته ده. نه وایو das Handy. باید وایو des Handys. د موبایل. Der Bildschirm des Handys ist kaputt. Ja, wessen Buch ist das? Wessen Buch ist das? د چا کتاب ده دا؟ Ahmads. Ahmads. اسم ورکه کنه. پورا جمله کیږي das ist Ahmads Buch. دا د احمد کتاب ده. دریم حالت موږ ویلې چې د ځینو پریپوزیشنونو څخه وروسته هم ګینیټیف کارول کیږي. د بیاینس په کچه باندې دغه پریپوزیشنونه دا پریپوزیشنونه دي. wegen یعنی لوجه، trotz سره لدی، während په جریان کې، dank په مننې سره. راځئ چې مثالونه وګورو. Präposition plus Genitiv. Beispiele. لومړی ده wegen. wegen plus Genitiv ده. د بیلګې په ډول wegen des Staus kam ich zu spät zur Arbeit. د ترافیک له وجې کار ته ډېر ناوخته لاړم، یا د رابندي له وجې کار ته ډېر ناوخته لاړم.
ګوره ویګن نه وروسته ډس راغلی، شټاوس راغلی، شټاوس یو اس اخیستی. بل مثال wegen des schlechten Wetters bleibt er zu Hause. د خراب هوا له وجهې هغه په کور کې پاتې کیږي. بل پریپوزیشن ده trotz. trotz هم پلوس گینیټیف ده. د مثال په ډول trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. سره له خراب هوا بیا هم موږ ځو چکر ته. Trotz seines vielen Geldes hat er keine Freund. سره له ډیرو پیسو هم هغه هیڅ ملګری نه لري. دریم پریپوزیشن ده dank. dank هم پلوس گینیټیف ده، خو داتیف حالت کې هم کارول کېږي. dank هم کولی سو داتیف وکارو، ورته هم گینیټیف، دواړه یوه معنا ورکوي. لکه dank deiner Unterstützung habe ich gewonnen. ستا له هڅونې څخه په مننې ما وګټله. بل مثال dank seiner Hilfe habe ich den Test bestanden. د هغه له مرستې په مننې ما امتحان سپری کړ. راځو څلورم پریپوزیشن ته während. während هم پلوس گینیټیف ده. während meiner Ausbildung habe ich viel gelernt. زما د مسلکي زده کړو په جریان کې ما ډیر څه زده کړل. während des Films hat mein Handy geklingelt. د فلم په جریان کې زما ټلیفون زنګ ووهه. راځو دې برخې ته چې کوم نومونه په آخر کې اس اخلي او کوم نومونه ای اس اخلي. مخکې مو ویلې چې یوازې نارینه او خنثی نومونه اس یا ای اس اخلي، ښځینه او یا جمع نومونه نه اخلي. هغه نومونه چې په اس، ډوبل اس، اس زد، تی زد، اکس او زد باندې ختم شوي دي دا ای اس اخلي. لکه das Haus کیږي des Hauses. des Hauses. Der Witz کیږي des Witzes. des Witzes. Der Fuß کیږي des Fußes. des Fußes. له بلې خوا هغه نومونه چې په AL، AN او یا AR او یا د نورو ژبو لغتونه چې په الماني کې لکه د انګلیسي ژبې لغتونه، دا لغتونه په آخر کې یوازې اس اخلي. لکه der Lehrer په AR باندې ختم شوی کیږي des Lehrers. das Mädchen کیږي des Mädchens. des Mädchens. der Computer کیږي des Computers. متبقي نومونه چې په هر حرف باندې ختم شوي تقریبا ټوله هم اس اخیستی سي هم ای اس. هر یو چې تاسو ورته کاروئ صحیح ده. لکه das Buch کیږي des Buchs یا des Buches. der Schrank کیږي des Schranks یا des Schrankes. او یو استثنایی حالت موجود ده چې په هغه حالت کې ځینې نومونه دي نارینه او خنثی نومونه چې د نوم په آخره کې ان یا ای ان اخلي. دا نه یوازې په گینیټیف کې داسې ده بلکې په اکوزاتیف حالت او داتیف حالت کې هم چې کله دغه نومونه راغلي د دغه نوم په آخره کې ان یا ای ان اضافه کیږي. دغه نومونه ډیر مهم یې دغه لاندې دي. der Junge کیږي des Jungen. des Jungen ان اخیستی. der Student کیږي des Studenten. des Studenten ای ان اخیستی. der Nachbar کیږي des Nachbarn. des Nachbarn. der Name کیږي des Namen. des Namen. der Herr کیږي ښاغلی des Herrn. des Herrn. der Kollege کیږي des Kollegen. په دې هیله چې تر دغه ځایه پورې مو په دغه نومو باندې سر خلاص شوی وي. په بخښنې سره که چیرې ویډیو لږ زره اوږده شوې وي خو ګینیټیف مهمه موضوع ده او موږ وغوښتل چې مکمل په همدغه یوې خپرونه کې راونغاړو. راورسېدو د خپرونې وروستۍ موضوع ته. هغه دا چې موږ مخکې وویلې چې ګینیټیف په خبرو اترو کې ډیر کم کارول کیږي او په لیک او لوست کې لکه کتابونه، روزنامې، اخبار، په دې کې بیا ګینیټیف
په کار راځي او لیکل کیږي او کارول کیږي. په خبرو اترو کې بیا د ګینیټیف له ځایه د فون پریپوزیشن څخه کار اخیستل کیږي. د مثال ته پام وکړئ، das Zimmer der Junge. په ګینیټیف کې دا کیږي das Zimmer des Jungen. له فون کلمې نه په استفادې دا څنګه جوړیږي دا تاسو ته پرېږدم چې لاندې د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ. نو په دې هیله چې له دغه خپرونې نه مو ګینیټیف زده کړی وي. که چیرې سوالونه نظریات لرئ لاندې حتما راته په کمنټ کې ولیکئ. یاد مو ونه وځي چې چینل سبسکرایب کړئ، دغه خپرونې له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. ستاسې هڅونه، کمنټونه او لایکونه زموږ لپاره ډیر اړین دي. تر بلې خپرونې تاسې په لویه بښونکي خدای سپارم.